ورور دا زما سوک لد اللہ کی رورو نرمی رازی او وینم پہ پریواتے نو خورم جذباتو که دا خورم دا عمر خور دا بس خور وطوی دا عمرہ لاست اخلاص او تورا دے تیرا چیسا دے خوخی کوا زما دا خاوند مسلمان دے زم مسلمان ہے او چې دا کم خطاب تزوی دا غی خطاب زم لوری ما تم دا خطاب زوی غیرتی کنا زم دا خطاب لوری زم غیرتیم زم خبرتانا نپٹوم زم مسلمان زما دا خاوند مسلمان او تورا دے لاس کے زمان تکلا چیسا دے خوخی کوا ملم کدا کہ دا خور دے سترگو تاو قتل چی اوخ کے تیروانی دی او مخ ته قتل چې وینې ته روانې دي او خپل ځان ته قتل چې د خور وینې د عمر په سرمن پرتی دي نو لکه رحم راغی جذبات رو ساړه شو نو فوراً توره کې خاودا او خور ته وی خراوله تاسو سوي ماته وای تاسو چې کوم کاغذ صفانه د سری نو مهرباني وکا امال راوړه ماته وخایا خور وته سوي هم جذبات وکړي اغیم سترگی سری دی او سترگو نا اوخ کم روانی دی او تو انکا رجسون تا پلیتے او دا ما سر چکم شیری انہو لا یمسہو الا المتوخرون دیتا پاک سڑی با گوتی اڑی دیلا پلیت انسان گوتی نشی اڑے ستاغن دے سڑی دیلا گوتو تا نپریدو انکا رجسون تا دا نجاست خاون دے فإنه لا يمسه إلا المطهرون نو وتسوي فقم فتوزع زاو دسو کنو بیا بدل کنو او پبل روایت کیا کہ فاغتسل اولام با بیا بدل کنو او چی دا خبر اکلا نو عمر پویشو حضرت خباب پویشو چی معاملہ بدل دا او دا رسول اللہ مبارک بیگا دا شپی جڑا کار کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشپی اللہ تجللی صحابہ ویدہ اللہ رسولہ دا دو کسون ریت تنگیو یو دا عمرنا عمر ابن الخطاب او یو دا ابو جہلنا دا غنم عمر و دا دنم عمر دا غنم عمر دا پا ترمیدی شریف کے او پا مسند دا احمد کے او حدیث تے الفاظ تقریبا یو بل سرلک فرق لریقو دا سے الفاظ دی اللہم عز الاسلام بی احد العمرین خدایا دے دو عمروں کی او مسلمان کے او اسلام پہ مضبوط کے دے دو کی او مسلمان کی یا دے عمر کے او یا پا عمر ابن حشام کے او اسلام پہ مضبوط کی تغلیب دا عمر نملوان کا نو جبریل علیہ السلام متوحی رونا چے ابو جہل نے مسلمانی اللہ تا پتہ دا منگ تا پتہ دا نبی رسول اللہ مبارک دا دویم لفظ ہوئے اللہم اید الاسلام یا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ خدا اسلام پا عمر مضبوط کے دا حدیث پہ ابن ماجہ کم دے اور حاکم یولوی محدث دے دا غیو کتاب دے مستدرک دا حدیث حاکم پا مستدرک کم نقل کرے دے چہ خدا اسلام پا عمر مضبوط کے رسول اللہ مبارک نو چہ حاتم حاکم چہ دا خبر وورے دا چہ لمبا دا دم لمبلو تزلو شو نو حضرت خباب ابن عرط رضی اللہ عنہ پوشو کہ معاملہ بدل دا نو روتا عمر توی اے عمرہ خدای دا پارا دا انصاف نکارو والا بے انصافی مکاو انصاف نکارو والا بے انصافی مکاو تو چی دا کم انسان مرگ پس روانے گواہ کے او تور اور پس اڑے زما قسم دا اللہ پزاد کہ اگر بیگا ستا دا پارا دا خدای پا دربار کی جڑ دی تے وجہ تعالی جاڑی تا دا پارا بیگا دا خدای دربار کی جڑا کری دا اللہ تعالی سنا پورتا کری دی او دا دعای دا لغوختے دا چا اللہم اید الاسلام بی عمر خدای دا عمر پا ذریعہ اسلام مضبوط کے خدای تی مسلمان کے ادھا خدای تا جاڑی ادھا دعاگانے کی او تے وجہ نے نن دا کار مولا پلاس کے غشتے نن مولیان عالمان چی منذ کی نو دی خپل و مقتدیانو تا او دی امت تا دعاگانے کئی او امت و تا کنزل کئی امت کنزل کئی مولا پس او نن مولا کا جمعہ کے دے نو عوامو تا دعاگانے کئی مسلمانانو تا چی خدایا دا جنت تا بول دے مغلشی نشو تاسولا پا درسونو کے
د رسول الله مبارک امت ته دعا کوم چې خدای د پیغمبر ټول امت وبخي په حجونو کې په عمرو کې په مانځه کې په ختمونو کې مليانو زړه ستړي که ستاسو دپاره خدای ته دعاګانې کوي چې خدای د پیغمبر امت ته هدایت نصیب کړي خدای ته وبخي خدای ته جنت له بوځي خدای ته په نیغه لاره کې خدای د رسول الله مبارک خواله بوځي او تاسو چې خوله خوځي که نه نو چې پاکوي نو په مولی پاکوي کنزل او مولا د انصاف نه دی د انصاف نه دی د یو قوم او د یو ملت خلق خپل مذهبي مشر پسې کنزل نه کوي په سر یې ګرځي ورشئ یهودیانو ګورئ چې کوم مذهبي مشر دی د یهودو ربي ورته وایي ربي هغې ورته ربي وایي دومره قدر او عزت یې کوي چې د حد نه عیسایانو ګورئ د عیسایانو بادشاه د خپل مذهبي مشر دونه قدر کوي چې په دا سر یې ګرځي هندوانو ګورئ د خپل مذهبي مشر دومره قدر کوي چې دومره بل څوک نه کوي سیکانو ګورئ د خپل مذهبي مشر قدر عزت کوي پارسیانو ګورئ د خپل مذهبي مشر دونه عزت کوي چې د هغې مخکې ودرېږي نه بې د مسلمان ته خپل مذهبي مشر لګیا دی قرآن ښیي دین ورته ښیي اسلام ورته ښیي منځ ورته ښیي روجه ورته ښیي عقیده ورته ښیي د حضور پاک اخلاق ورته ښیي دې پکې نقطې راوباسي ورشئ تاسو د عیسایانو مشرانو ګورئ په کوم حال روان دي شرابونه څکي ورته پته ده شراب د هغې مذهب کې هم حرام دي د خنزیر غوښې خوري ورته پته ده چې دا حرام دی او بیا هم کوي ودونه نه کوي او زناکاری کوي دوی ته هم ښه پته چې دا زناکاران دي ودونه نه کوي او زناکاری کوي سره د دې دومره غلطو د ګناهونو چې دې قوم ته پته ده بیا هم دومره قدر کوي چې دومره قدر به څوک د پلار ونه کړي او ستاسو ملا صاحب معمولي چې خپه کږه کېږدي که نه نو پکې شل نقطې راوباسي ملا دا چل کوي او دا چل کوي او دا کوي به نه د دې معاشرې نه تم پیدا غم پیدا دی دغه شملې دي دغه پی دي تم ته پیدا ته د ستا مثال د شملو دی او د هغه مثال د کوچو دی نو پی چې سینګی نو کوچ به ته هغسې وځي پی چې سینګی نو شملې به ته هغسې وځي او معاشره داسې ده چې د دې معاشرې نه حضرت عمر نه پیدا کېږي د دې معاشرې نه حضرت ابوبکر صدیق نه پیدا کېږي د دې معاشرې نه حضرت علی مرتضی نه پیدا کېږي د دې معاشرې نه حضرت ابو هریره او حضرت بلال نه پیدا کېږي دې معاشرې نه هم دغسې پیدا کېږي چې څنګه تاسو یې ملا تاسو د اسمان نه نشي کوزېدی ملا به هم ستا د یو سړي زوی وی او د یو ښځې بچی وی او ستا یو تربور وی خو چې ته کوم خوراک خورې غم خوري ته کومه جامه چې هغه اچوي په کومه ځمکه ته ګرځې هغه کوي نو ملا دله فرشته نشي راتلی انصاف دا نه دی په دې الله خفه کېږي خپل عیبونه مونږ پرېښي دي او د بل عیبونه لټو د ملا عیبونه لټو نو ورته وی حضرت خباب وی عمره د انصاف نه کار واله ته چې کم شخص پسې ځې او د وجلو تابع کې او پسې ګرځې زما قسم د الله په ذات چې بیګې تعالی جوړوي او دا دعا یې کړې ده اللهم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب خدایا اسلام په عمر مضبوط کې او چې دی واورېدل بس نورم نرم شو لکه د مومو غوندې او لاړ یو روایت کې راځي چې اودس یې وکړو او بل کې راځي چې غسل یې وکړو وی لمبل او راغې وی خو خدا پاڼه راکړې که نه تاسو دې پاڼې کې څه وی اتفاق دا و چې په هغې کې وجیبه لفظ و هغې کې دا لفظ و انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذکری انني انا الله ظالم ګوره ظالم لا اله الا او سوی لا اله الا انا بل خدای نشته مگر دیم فاعبدني زما عبادتو کا واقم الصلاة لذکری ما د پاره منځو کا ما پکې یاد کا چې دی واورېده نورم پې وربل شو وی دی معبود نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه وخت حضور پاک په دار ارقم کې و دا حضرت ارقم ابن ابي ارقم رضی الله عنه کور او په هغې کې پټو او دا اطلاع هغه ته رسېدلې وه چې عمر تور اغېستی دی ستا مرګ پسې راغلی دی نو هغې دروازه له دننه کونډه کړې وه دی چې عمر ورغی دروازې وټکوله دننه آواز ورکړه څوک یې بې عمر یم بس په صحابو هیبت جوړ شو ولې ځکه دې وخت کې صحابو ته له د جهاد حکم نه دی شوی نه دفاعي جهاد شته